جلال آباد ښار کې امنیتي ځواکونو 4 کسان د جعلي سرو زرو د خرڅلاو په تور نیولي دي. د ننګرهار امنیتي قومندانۍ د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو جعلي زیورات د اصلي سرو زرو په نوم په لوړ قیمت خرڅول. ننګرهار پوهنتون کې د کیفیت لوړاوي په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره شو. د ننګرهار پوهنتون د علمي چارو معاونیت په لارښوونه او د طب پوهنځي د کیفیت لوړاوي کمیټې په همکارۍ د یاد پوهنځي مسؤلینو، استادانو او اداري کارکونکو ته د کیفیت تضمین د ملي معیارونو د تشریع او تطبیق په موخه یو ورځنی ورکشاپ ترسره شو. د افغانستان اسلامي امارت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبداللطیف منصور د هرات ولایت په اسلام کلا کې د راستنیدونکو هیوادوالو له میشتغالي څخه لیدنه وکړه. د اوبو او انرژۍ وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې ښاغلي منصور له ایران څخه راستنیدونکو هیوادوالو ته ښه راغلاست ویلی او زیاته کړې ده چې اوس په هیواد کې اسلامي نظام حاکم شوی او ټول مسؤلین شپه او ورځ هڅې کوي چې ټولو هیوادوالو ته د کار زمینه چمتو کړي ترڅو هیوادوال نور د کار موندلو لپاره نورو هیوادونو ته د تللو لپاره اړ نشي. او د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ د پشت کلي روغتیايي مرکز ته د 2.2 میلیون افغانیو په لګښت د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس قاري مظفر مخلص باختر اطلاعاتي اژانس ته وویل چې د پشت کلي روغتیايي مرکز ته د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ د 2.2 میلیون افغانیو په لګښت ودانۍ جوړیږي.